حليم كريم يا بصير العليم يا حليم الكريم يا بصير العليم من معاف الله يا رحمن الرحيم من معاف الله يا رحمن الرحيم د ژوند لار زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زمونږ په کورونو کې هم د فوق هم د غر هم مشرق هر زی روح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زموږ په کورونو کې قدرمنو اوریدونکو د الله رب العزت په کلام کې د یو آیت برخه د قد سمعه په نامه یادیږي او دغه برخه د الله رب العزت په دې فرمودې سره پیلیږي الله په سورة مجادله کې فرمایي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الله فرمایي الله د هغې ښځې وینا واورېدله چې له خپل خاوند په باب له تا سره بیا بیا غږیږي او الله ته فریاد کوي الله ستاسې دواړو پوښتنه او ځواب اوري هغه د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی الله رب العزت دغه برخه د قد سمعه پر کلمې پیل کړې ده ځکه هر کار چې ستا په کور کې ترسره کیږي هغه الله رب العزت اوریدلی پر یوې کورنۍ مسئلې الله رب العزت پیل وکړه یعنې که خپله ښځه ووهي وهل یې الله رب العزت اوریدلی دي که خیانت وکړي الله رب العزت اوریدلی او که چیرې له خپل خور سره د پلار سپک او مسخره کړي الله رب العزت اوریدلی دي او مور دې 10 ځله غواړي چې هغه تا سره خبرې وکړي تا سره په مینه وغږیږي مګر ته غوږ نه اوچتوې ته او ملګري دې د خپله مور سپکوي او مسخره کوي الله رب العزت دا اوریدلی نو هر کار چې تاسو کوئ قدرمنو اوریدونکو هغه الله ویني او الله یې اوري نو راشئ د هغه ذات نه حیا وکړئ چې هم تاسو ویني او کمې خبرې چې تاسو کوئ هغه یې اوري د هغه نه حیا وکړئ د خپلو کورونو ته جنت راولئ تاوتریخوالی وباسئ نو ای ځوانانو تاسو یو بل ته ښکنځلې کوئ یو کس خپل مور و پلار ته ښکنځلې کوي الله رب العزت اوریدلی دي آیا د تقوا پیل او آغاز دا دی زیات وختونه قرآن کریم د تقوا مسئلې ته له کورنیو مسئلو سره تړاو او ربط ورکوي ځکه ښایي چې ته هر چیرته خپل ځان جوړ او آراسته کړي مګر په خپل کور کې دې ځان جوړ او آراسته کولی نشي نو ځکه الله رب العزت په قرآن کریم کې د تقوا مسئلې ته له کورنیو مسئلو سره تړاو او ربط ورکوي چې د هر څه نه مخکې په کورنۍ کې ته تقوا غوره کړه په کورني ژوند باندې پوه شه په دې باندې پوه شه چې یو خاوند د خپلې میرمنې سره او د خپلو اولادونو او د خپل میندو او پلرونو سره څنګه ژوند کوي تاسو ګورئ یو امریکایي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځو د خبرو له امله په اسلام مشرف شو کله چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت مطالعه کوي هغه ژوند چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو مبارکو بیبیانو سره درلوده هغه مطالعه کوي نو هغه پر دې باندې اغیز پرې باسي او آخر مسلمانیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم 9 ښځې درلودې
چې شیبه شیبه یې له هغو سره ژوند کړی. هیڅ یوې ښځې داسې څه ونه ویل چې د محمد رسول الله ځوانمردي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم میړانه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق یا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درناوی دې د ښځې په وړاندې کم کړي. هیڅ کله دې نهه ښځو داسې خبره ونه کړه. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ کله د خپل میرمن وهلې نه ده. همدارنګه دغه امریکایي سړی د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها خبرې مطالعه کوي چې محمد رسول الله ته څه وایي. په الله قسم متعال الله هیڅ کله تا یوازې نه پرېږدي. ته خپلوي او صلې رحمي په ځای کوي، د میلمه پالنه کوي او د ژوند او روزګار په ستونزو کې ورسره ملګرتیا کوي. الله ته هیڅ کله یوازې نه پرېږدي. دغه امریکایي سړی وایي که چیرې تاسو واقعا د هر کس پیژندل غواړئ، هغه ته په خپل کور کې وګورئ چې د هغه ژوند په کور کې څنګه دی. کې په کور کې اخلاق درلودل، کې په کور کې تقوا درلودله، کې په کور کې دیانت درلود، کې په کور کې حسن معاشرت درلود، نو پوه شئ چې هغه بهترینه او متقي انسان دی. او کې په کور کې اخلاق نه درلودل، په کور کې تقوا نه درلودله، په کور کې دیانت نه درلوده، نو بهر چې څومره ځان ښایسته کړي په دې باندې هغه متقي نشي ګرځېدلی. هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو بیبیانو سیرت او د رسول الله سیرت مطالعه کوي، د اسلام په مقدس دین باندې مشرفیږي. تا کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت ولسته چې هغه مبارک د خپلو بیبیانو سره څنګه ژوند کوه او ته څنګه ژوند تیروي؟ دغه ده چې زموږ د کورنیو نه جهنم جوړ دی او جنت مو ترې ویستلی دی. نو له همدې امله قدرمنو اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې خپله تقوا سمبول وګرځوئ، نو په خپلو کورنیو کې خپلې تقوا ته وګورئ. تاسو د الله رب العزت دې کلام ته متوجه شئ چې الله څه وایي. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. الله رب العزت فرمای ای خلکو، له خپل هغه رب نه وویریږئ چې هغه تاسې له یو تن څخه پیدا کړي یاست او له هماغه تن څخه یې د هغه جوړه رامنځته کړه، بیبي حوا یې پیدا کړه او له دې دواړو څخه یې په نړۍ کې ډیر نران او ښځې خپاره کړل. له هغه الله څخه وویریږئ چې د هغه په وسیله تاسې یو له بل څخه خپل حقوق غواړئ او د خپلولي د پیوندولو له غوڅولو څخه ډډه وکړئ. په دې آیه کریمه کې الله رب العزت د ارحام یا د خپلولي تقوا د خپلې ځاني تقوا لپاره اړینه ګڼلې ده. یعنې ته په خپله متقي کیدلی نشي، ځان کامل مؤمن نشي ګرځولی تر څو په خپلې کورنۍ کې او خپلوانو سره تقوا ونه کړي، ښه چلند ونه کړي. د الله رب العزت په کلام کې یو صورت ده چې آیتونه ډیر کم دي، هغه د صورت طلاق په نامه یادیږي. هلته الله رب العزت په هغه صورت کې 4 ځلې تقوا یادونه کړې ده. دا په دې معنا که چیرې تاسې په خپلو کورونو کې تقوا او له الله رب العزت ویره په پام کې ونیسئ، طلاق به کم شي. که چیرې تر طلاق وروسته د الله تقوا رعایت کړئ، ستاسې په منځونو کې اختلاف او شخړې به ستاسې د بچیانو په وړاندې کمې شي. په صورت طلاق کې یو آیت د کورنیو اړیکو په اړه خبرې کوي، یو آیت د تقوا په اړه خبرې کوي. الله رب العزت په دې صورت کې هغه چاته چې په خپل کور کې تقوا رعایت کوي د څو څیزونو وعده ورکوي: فرج، مخرج، آسانی او د ګناهونو پاکېدل او په بدل کې د مزد غټېدل. تاسو ګورئ الله رب العزت په صورت طلاق کې 2 آیت کې فرمایي: ومن یتق الله یجعل له مخرجا. الله فرمایي څوک چې له الله څخه په ویرېدو سره کار وکړي، الله به د هغه لپاره له ستونزو څخه د وتلو کومه لار پیدا کړي. نن ورځ چې موږ په ستونزو کې راګیر یو، که هغه زموږ انفرادي ژوند دی یا کورنی ژوند دی یا ټولنیز ژوند دی، ټول په ستونزو کې. وجه څه ده؟
چې موږ د الله نه صحیح نه یو ویرېدلي او الله څه وایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا. راشئ په کورنیو کې تقوا غوره کړئ، تقوا اختیار کړئ تر څو چې جنت زموږ کورونو ته راشي او الله رب العزت زموږ د کورونو نه ستونزې وباسي. همدارنګه الله رب العزت په صورت طلاق کې 3 آیت کې فرمایي ویرزقه من حیث لا یحتسب. څوک چې د الله نه وویریږي، په خپل انفرادي کورني او ټولنیز ژوند کې تقوا غوره کړي، الله رب العزت به هغه ته له داسې لارو څخه روزي ورکړي چې هغې لورې ته او هغو لارو ته به د هغه ګمان هم نه رسیږي. ولې په ستونزو کې اخته یو؟ ولې په مشکلاتو کې راګیر یو؟ کله تاسو د دې لاملونه او اسباب څیړلي او دې ته متوجه شوي یاست؟ همدارنګه الله رب العزت په صورت طلاق کې 4 آیت کې فرمایي ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا. څوک چې له الله څخه وویریږي، تقوا د خپل صفت وګرځوي، په ځانګړې توګه په کورنۍ کې او خپلې میرمنې سره د هغه په کار کې هغه ته آسانتیا الله پیدا کوي. نن دې په کار کې ولې آسانتیا نشته؟ نن دې په کارونو کې ولې سهولت نشته؟ ولې په غمونو کې اخته یې؟ ځکه چې تا تقوا نه ده اختیار کړې. راشه تقوا غوره کړه. انفرادي ژوند کې، ټولنیز ژوند کې، په ځانګړې توګه هغه ژوند چې ته په کورنۍ کې لرې، تر څو چې الله رب العزت ستا کارونو ته آسانتیا برابره کړي. همدارنګه الله رب العزت په صورت طلاق کې فرمایي ومن یتق الله یکفر عنه سیئاته ویعظم له اجرا. الله رب العزت فرمایي څوک چې له الله رب العزت څخه وویریږي، تقوا د خپل صفت وګرځوي، الله رب العزت به د هغه نه د هغه ګناهونه لرې کړي او الله رب العزت به هغه ته لوی اجر ورکړي. یعنی څو برابره اجر به هغه ترلاسه کړي. هو که تقوا د خپل صفت ونه ګرځوو، د الله نه ونه ویریږو، په خپل ژوند باندې پوه نه شو چې زما ژوند زما په کورنۍ کې زما میرمنې سره باید څنګه وي، نو بیا به په ستونزو کې موږ هم راګیري، کارونه به هم زموږ سخت وي او الله رب العزت به زموږ ګناهونه هم نه معاف کوي او ټوله ورځ به په کورنۍ کې شخړې، بدې ویناوې او جنجالونه وي. جهنم به زموږ کور ته راغلی وي. نه قدرمنو اوریدونکو، راشئ ځان نه د تقوا سمبول جوړ کړئ تر څو الله رب العزت جنت زموږ کورونو ته راولي او الله رب العزت زموږ نه راضي شي، زموږ ژوند په آرامي، په خوشحالي او په سهولت کې تیر شي. د الله رب العزت نه غوښتنه کوم چې موږ او زموږ اوریدونکي ټول د تقوا په جامه باندې سنبال کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. د مخلوق خالق په هر ځای کې رازق، هم د تحت هم د فوق هم د هر هم مشرق، هر ځای روح ته رزق ورکوي خپل تقسیم، هر ځای روح ته رزق ورکوي خپل تقسیم. مونږ معاف کړې الله یا رحمان الرحیم، يا حليم الكريم يا بصير العليم، يا حليم الكريم يا بصير العليم. من معاف الله يا رحمن الرحيم، من معاف الله يا رحمن الرحيم. يا الله يا الله يا الله يا الله. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. کله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر ښځه فاطمه بنت اسد رضی الله تعالی عنها وفات شو، د حضرت علی کرم الله وجهه مور دا هغه ښځه وه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې په اوکلنۍ کې تربیه کړه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې تر 50 کلونو وروسته نیکي نه هیروي، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې تقوا پرته وه.
کله چې هغه په مدینې منوره کې وفات کیږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خښه نه کړئ تر څو زه یې قبر ته ور داخل نشم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې په قبر کې داخلیږي او په قبر کې څملي. تر دې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه قبر نه راپورته کیږي او پرله پسې دعاوې ورته کوي او خپله مبارکه عبا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را اوباسي او د هغې لپاره ترې کفن جوړوي او پرله پسې دعاوې ورته کوي او داسې فرمایي پروردګاره شاهد اوسه چې دغې ښځې له ورځو څخه په ورځو کې ماته پناه راکړه. زما ورونو او خویندو، تقوا او پرهیزګاري داسې شی دی چې د پرهیزګارانو په کورونو کې ووینئ. څه ډول له خپلو خپلوانو سره چال چلند کوي د خلکو نښې نښانې په ښه ډول د هغو په کورونو کې دننه لیدل کیږي. نو راشئ ځان په کورنیو کې د تقوا سمبول وګرځوئ، یو د بل نیکي کله هم مه ویروئ. او که خدای مکړه تقوا م پرېښودله په ګناه باندې اخته شوئ نو اوس د ګناه تاثیر واورئ. د علماو څخه یو عالم د ګناه د اغیز په اړه وایي زه د خپلې ګناه تاثیر د خپلې میرمنې او خپلو بچیانو په چال چلند کې وینم. کله چې ګناه وکړم د هغو چال چلند را سره خراب شي. الله رب العزت فرمایي په سورة شورا کې وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. الله فرمایي پر تاسې چې هر مصیبت راغلی ستاسې د خپلو لاسونو له عملونو څخه راغلی دی. نور څوک مه ملامته کوئ. تاسو د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا ښکلې وینا واورئ. هغه څه وایي؟ هغه وایي چې ګناه او معصیت په مخ کې یوه تیاره لري، همدارنګه په زړه کې یوه تیاره لري. د خلکو په زړونو کې غصه او قهر، یعنی چې ګناه دې وکړه په زړه کې دې تیاره پیدا کیږي، په مخ کې دې تیاره پیدا کیږي او خلک به تل لپاره په تا باندې په قهر او غصه اوسیږي، د خلکو نه خوښیږي. خو طاعت او بندگی په مخ کې یو ډول نور لري، په زړه کې روښنایي او د خلکو په زړونو کې مینه. مخ به دې نوراني، زړه به دې رڼا وي او خلک به هم تا سره مینه او محبت کوي. د معصیت او ګناه له نښو نښانو او آثارو څخه یو هم دا دی چې ته د خلکو بدې شي او د مؤمنانو زړونه به په تا باندې لعنت وایي. یعنی هغه څوک چې ګناه کوي تل لپاره په ګناه باندې اخته وي، هغه به د مؤمنانو او د مسلمانانو کله هم نه خوښیږي او د مؤمنانو زړونه به پرې لعنت وایي. امام شافعی رحمه الله فرمایي، هغه فرمایي له تاسې څخه هر یو باید له دې څخه لرې وي چې د مؤمنانو زړونه په داسې حال کې چې نه پوهیږي پر هغه لعنت ووایي. امام شافعی ته وویل شو څه ډول د مؤمنانو زړونه پر هغه لعنت کوي په داسې حال کې چې هغه نه پوهیږي؟ امام شافعی رحمه الله وفرمایل هغه د الله عصیان او سرکشي کوي او متعال الله خپله غصه د مؤمنانو په زړونو کې اچوي چې د مؤمنانو به هغه ګناهګار بیابدي شي. د تقوا مفکوره دا ده چې کله ته د الله تقوا رعایت کوې وبه وینې چې د کورنۍ د غړو ترمنځ اړیکې ټینګې مستحکمې کیږي. او څه ډول دا رامنځته کیږي؟ په دې ډول چې الله ستا او ستا د ژوند ملګري ترمنځ ځای نیسي. په دې ترتیب هر کار چې ته یې ترسره کول غواړي پر دې فکر به کوي چې آیا الله راضي او خوشحاله کوي؟ نو ای خورې تا ته هم وایم چې ته دې هم په هر کار کې کتنه کوه چې آیا په کار دې ته الله راضي کوي که الله خفه کوي؟ آیا د دعوا او جنجال پر مهال چې کله د خپل خاوند سره دې راځي سرسختي او د کور پرېښودل ښه دي او که صبر؟ آیا بښنه غواړې خورې که تېروتې بښنه وغواړه، دا عیب نه دی تر څو چې الله رب العزت ستاسې کورونو نه په دنیا کې جنت جوړ کړي. یو ډېر لوی توپیر دی د هغه کور ترمنځ چې اړیکې پر دې بنسټ ولاړې دي چې الله دې د خپل ځان او خپلې ښځې ترمنځ وویني، تر هغه کور چې اړیکې په بل څه ولاړې دي. که چیرې بچی یې تا ته دا وایم وروره او خورې چې الله رب العزت دې د خپل ځان او خپل پلار ترمنځ ځای په ځای کړه.
تر دې وروسته که ستا پلار یا ستا مور پر تا فشار راوړي یا داسې خبرې وکړي چې ستا نه خوښیږي او د غصې او سرسختي احساس وکړي، الله یاد کړه، ځکه قد سمع چې الله هر څه اورېدلی دي. د الله دا وینا را په یاد کړه، صبر وکړه، خپل کارونه پرېږده او خپل ځان دې کنټرول کړه. دا چې له خپل مور او پلار سره دې مرسته کوي، دا په دې باندې دلالت کوي چې ته له پرهیزګارانو څخه یې، متقي یې. او که څوک د خپل مور او پلار سره مرسته نه کوي، د هغو خبره نه زغمي، د هغو لاسنیوی نه کوي، هغه دې په دې باندې پوه شي چې په هغه کې د تقوا صفت نشته. بیا هم درته وایم ورونو او خویندو چې د خپلو میندو او پلرونو احوال اخلئ، تر څو ستاسو دا کار د هغوی په مخونو باندې خوشحالي را څرګنده کړي، زړونه مات نه کړئ او هغوی په ګرمو دعاو پیل وکړي. دا د الله رب العزت له اوامرو څخه یو امر ګڼل کیږي. الله فرمایي وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. دا دعا کوه پروردګاره، پر دوی رحم وکړه لکه څنګه چې دوی له زړهسوي او خواخوږي سره په ماشومتوب کې زه پاللی وم. همدارنګه که ته غواړې چې د خپل پلار او مور سره وروسته د هغوی د وفات او د مرګ نه نیکي وکړې، نو د هغوی د دوستانو احوال اخله، تر څو چې الله رب العزت ستا کور ستا لپاره جنت وګرځوي او دا ستونزې او مشکلات زموږ له کورونو نه اوځي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. له هر چا صمد لم یلد لم یولد، نه لري تشریک واحد احد، نه لري تشریک واحد احد. راولي هم پشپا هم پوراز کی ترمیم، راولی هم پشپا هم پوراز کی ترمیم. مونږ معاف کړي الله یا رحمان الرحیم، یا حلیم الکریم، یا بصیر العلیم. حلیم الکریم یا بصیر العلیم. مونږ معاف کړي الله یا رحمان الرحیم، مونږ معاف کړي الله یا رحمان الرحیم. اوروي له اسمان په خپل فضل باران، دریابونه تابع دي د ستا د فرمان، دریابونه تابع دي د ستا د فرمان. یہ غفار یہ قہار یہ مالک یہ قدیم، یہ غفار یہ قہار یہ مالک یہ قدیم. مونږ معاف کړي الله یا رحمان الرحیم، یا حلیم الکریم، یا بصیر العلیم. یا حلیم الکریم یا بصیر العلیم. مونږ معاف کړي الله یا رحمان الرحیم، مونږ معاف کړي الله یا رحمان الرحیم. ته زمونږ معبود، کوو تا ته سجود، نیست معبود مونږ وو تا را کړی وجود، نیست معبود مونږ وو تا را کړی وجود. پتا غواړو پناه له شیطان الرجیم، پتا غواړو پناه له شیطان الرجیم. مونږ معاف کړي الله یا رحمان الرحیم، یا حلیم الکریم، یا بصیر العلیم. یا حلیم الکریم یا بصیر العلیم. مونږ معاف کړي الله یا رحمان الرحیم، مونږ معاف کړي الله یا رحمان الرحیم. یا الله یا الله یا الله
خوکړم ستا شکریا خوکړم ستا شکریا د حمید معصیت کړی معاف یا الله د حمید معصیت کړی معاف یا الله رات وخیت صراط المستقیم مونږ معاف کړی الله یا رحمن الرحیم یا حلیم الكریم یا بصیر العلیم یا حلیم الكریم یا بصیر العلیم مونږ معاف کړی الله یا رحمن الرحیم مونږ معاف